آیس فیشل نن سبا ډیر زیات ټرندینګ دی. هر څوک وایي چې آیس فیشل مونږ کوو او کنه کوو. دا ټرند رغلی کم ځای نه دی راغلی دی. دا ټرند اکټرانو نه او اکټرونو دا ټرند راغلی دی. خو چې کوم شی تاسو استعمالوئ کنه نو خامخا دغه نقصانات هم ګورئ، دغه فایدې هم ګورئ چې د فایدې څومره دي او نقصانات یې څومره دي. هغه نه پس به انسان یوز کوي. آیس فیشل کیږي څنګه؟ وایي څه شي دا کلم چې ته واوره راواخلي مخ باندې مګ یې سیمپل دې ته موږ آیس فیشل وایو. یا دې نه بغیر یو لوښی دې راواغېستو هغې کې تا واوره واچوله یو څو ټوکړې، هغې کې دې اوبه اډ کړي، خپل مخ دې پکې د 10 سکنډو دپاره ډوب کړو او بیا دې ته راوچت کړو. دا ورځ کې یو ځل کېږي. دې ته موږ څه وایو؟ آیس فیشل دې ته موږ وایو. اوس د دې فایدې څه شی دي او نقصانات یې څه شی دي؟ اول فایدې ګورو. د دې اول فایده دا دی چې دا ایجنګ سټاپ کوي ودرئ. ایجنګ څه ته وایي؟ اوس یو انسان دی د 25 کالو ښکاري څومره د 50 کالو. دا ایجنګ چې کوم دی دا سټاپ کوي. دا صحیح خبره ده. دې نه بغیر ګونځې دا کموي. یو انسان دی هغه که تاسو وګورئ دغه مخ په دومره زیاتې ګونځې شوی وي، رینکل به پکې جوړ شوي وي چې حیران به پاتې شي. دا ګونځې دا بالکل کموي. درېیمه فایده دې دا دی چې دا سیبم پروډکشن کموي. د یو انسان فیس ډېر زیات اویلی دی، غوړ دی، ته به وایي چې که اوس یې تیل ورکړي دي. دا سیبم چې کوم پروډکشن دی دا کموي. د دې د لاسه دانې هم راختلی شي. یا که د چا په مخ باندې ایکني وي، پیمپل وي، ډېرې زیاتې دانې وي، هغه هم دا کمولی شي. دې نه بغیر د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. سکین کې ګلوم راوستلی شي. سکین به دې داسې ښکاري هر ټایم به تازه وي ستا سکین. نو دا ټیک خبره ده. خو د دې نقصانات هم شته دي. نقصانات یې څه شی دي؟ ټول نه اول غټ نقصان چې کوم دی هغه د فروز بایټ. فروز بایټ د تصویر کې به تاسو ته ښکاري. دې ته څه وایي؟ فروز بایټ دې ته وایي. فروز بایټ څه شي نه کېږي؟ کلم چې مخ ته وینه کمه شوه، وینه کمیږي. ولې؟ یو ځای کې چې کلم ټمپریچر ډېر زیات کم شي، ډېر زیات یخ شي، نو هغه خلکو ته بیا څه شی کېږي؟ فروز بایټ هغې خلکو ته بیا کېږي. نو دا ټول نه غټ نقصان دی. دویم هغه خلک چې چاته ساینوسایټس وي. ساینوسایټس څه شي ته وایي؟ پوزې نه لاندې یو ځای دی دکه ځای لکه د تصویر کې تاسو ته ښکاري. دي ته موږ ساینس وایو. دې کې چې کلم انفلمیشن وشي دي ته موږ څه وایو؟ ساینوسایټس وایو. که د چا هم ساینوسایټس وي هغه خلک یې بالکل هم مه یوز کوئ. څلورم هغه خلک چې د چا سکین ډېر زیات سینسیټیو وي، که هغه چېرته اوبه ورسره ټچ کړي یخې اوبه نو هغه مخ سور کېږي او سوځي، 2 ورځو پورې ټیکېږي نه، نو هغه خلک دې څیزونو نه ځان لرې ساتئ. دا څیز بیا ټیک نه دی ستاسو دپاره. یا داسې خلک چې چاته الرجي وي، الرجي والا خلک هم ځان لرې ساتئ دې څیزونو نه. یا داسې خلک چې هغه فیس سرجري کړي وي، پلاستیک سرجري کړي وي، د پوزې سرجري کړي وي، یا دې نه بغیر د چیک سرجري کړي وي، یا د لیپس د شونډو سرجري کړي وي، نو دې نه بیا ځان لرې ساتئ. چې څو ځل تاسو ته ډاکټر ویلی نه وي چې دا سیف دی، ټیک دی، کوه. خو چې چا هم فیس سرجري کړي وي هغه هم ترې ځان لرې ساتئ. دا د دې نقصانات هم دي. فروز بایټ غټ نقصان دی. تصویر کې به تاسو ته ښکاري. دې نه بغیر ساینوسایټس والا خلک ځان ترې لرې ساتئ. سینسیټیو سکین والا ځان ترې لرې ساتئ. الرجي د چا وي ځان ترې لرې ساتئ. داسې نه دی چې هر سړی استعمالوي. نو که چېرته هم دا څیزونه تاسو ته نه وي نو ورځ کې یو ځل د 10 سکنډو دپاره آیس فیشل آرام طریقې سره بیا کولی شئ. مهرباني.